معلومیږي دا چې دا نفس دا د شیطان نه ډیر مضر دشمن دی، ډیر خطرناک دشمن دی. او دا نفس دا یاد ساتئ وروڼو، ګورئ دا یو نازکه خبره مې درته وکړه. تاسې وایئ چې مولوي صاحب دا دې څه وویل. دا نفس دا 24 ګنټې انسان ته، دا منګه په لار روان یو، ګاډي کې ناست یو، زمونږه نظر په زنانه ور واچوي، یو مسلمانه مؤمنه خور زمونږ نظر په هغې باندې ور واچوي، بیا دا نفس لګېوي، دا بیا مونږ ته دا ګناه ښایسته کوي. د دې پردۍ زنانه سره خبرې کول دا مونږ ته دا نفس دا ګناه ښایسته کوي، زنا راته ښایسته کوي، غلا راته ښایسته کوي، شراب راته ښایسته کوي. دا دومره خبیث دی دا نفس. ان النفس لاماره بالسوء. او دغه نفس دی چې انسان کمال ته رسوي. بعض وخت کې دغه نفس دی، هغې ته کم نفس وایي؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي ما شاء الله وادخلي جنتی. بیا به څوک وایي چې یاره مولوي صاحب د څنګه خلق ناست دي، زما مقتدیان لله الحمد ما ته چې راځي هغه زما نه د ایمان په درجه زر چنده بهتر دي. زه کمزوری یم، زه خو دا ستاسې په وجه باندې رڼا اخلم. د لیټ کې رڼا د هغې ځای نه بیټرۍ